السلام علیکم ملګرو. 13 ورځ چې د شاهین شاه افریدي او د تماشګير په خپلو کې سره لانجه شوه د پاکستان او د آیرلینډ اخري T20 میچ چې کوم هغه ختم شو. د هغې نه وروسته شاهین شاه افریدي راغی خپلو مینهوالو سره چې د سلفین ایستي هغې ته دسخطې کولې، مطلب څوک په شرټ باندې دسخط کوي، څوک په کیپ باندې کوي، چا سره بیټ وي. نو په دغه دوران کې شاهین شاه افریدي دا کنزلې کړي دي او که دې تماشګير کړي دي. مکمل معلومات درسره شریکوم، ویډیو خپله مو ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. شاهین شاه افریدي چې کله میچ ختم شو خپل مینهوالو ته لاړو، اول ته چې د سلفین مینهوالو د شاهین شاه افریدي سره سلفین ایستي او د هغې سره دسخطې کولې په شرټ باندې یا په کیپ باندې یا په بیټ باندې. په دې دوران کې یو افغاني تماشګير چې کوم دی شاهین شاه افریدي چې کله نږدې شوی تماشګير ته، دې افغاني تماشګير د شاهین شاه افریدي ته کنځلې کړي دي. که موږ تاسو وګورو دغه کلاریان چې کوم دي، دغه لوبغاړي چې کوم دي، دوی په حتی په اسانۍ باندې چې ډېره سختۍ باندې هم کنځلې چاته نه کوي، ځکه چې دا غټ خلک دي، دوی د دې خبرو سره اشنا نه دي، د خپل کیل سره، د خپل کرکټ سره، د خپل لوبو سره، د خپل دغه تمرین سره اشنا دي او دغه کوي. او دغه نه علاوه د دې کنځلو سره د شیانو سره بالکل کار نشته. دوی ته دا سبق نه ورکول کېږي چې تاسو مطلب تماشګير کنځلې وکړي یا مطلب بد رویه وکړي، تاسو هم هغې سره ځان وشرموئ یا تاسو هم هغې سره مطلب کنځلې وکړئ. نو که موږ تاسو وګورو دغه دواړه پښتانه دي، شاهین شاه افریدي هم پښتون دی، دغه افغانیت چې کوم دی دغه هم پښتون دی. د موږ د پښتنو دنیا ته یو غلط میسج دی، د دنیا ته یو غلط سبق کې غوښتل کېږي چې پښتانه دغه غلط خلک دي. نو مینه محبت دی یو بل سره وکړئ، نفرتونه مه خوروئ، دغه نفرتونه د څه جوړېږي. او دغه هلک چې کومې کنځلې کړي دي دغه ښه نه دي کړي، بد یې کړي، ځکه که کنځلې کړي او که یو عامه خبره کړي خو دغه کې لوبغاړو ته دغه ډېر سپک نظر دی. نو که موږ تاسو وګورو که د افغانستان لوبغاړي په پاکستان کې وي یا بل ملک کې وي او هلته یو پاکستاني راپاڅېږي او مطلب که نه افغاني لوبغاړي ته کنځلې وکړي، نو دغه هم بده خبره ده. نو دواړه طرف ته پښتانه دي، د پښتون سوچ کول پکار دی چې د پښتون قوم ولې داسې پسمانده دی، ولې داسې پاتې دی. که موږ تاسو وګورو که چې ته پنجابیان وي، که چې انګریزان وي، دا خلک یو بل ته کنځلې نه کوي، میچ وګوري، میچ نه خوند واخلي او انجوای کوي او د میچ نه پس بیا ځي د ګروند نه او خپل کار سره کار ساتي. بیا زموږ پښتانه چې دي بیا دی پکې جنګونه هم کوي او پکې کورسیګانې ماتې. نو زموږ ستاسو د پښتنو یو غلط میسج دی. نو دغه هلک چې دی نو ښه نه دي کړي، دغه کلاریان چاته ډېر په اسانۍ باندې نه وایي. نو کنځلې چې دی دغه افغاني تماشګير کړي دي او دغه ښه نه دي کړي، ځکه چې دغه کنځلې کول یو لوبغاړي ته، یو کلاري ته دغه ډېره بده خبره ده او ډېره سپکه خبره ده. که هر څومره یو څوک د چا بدې شي که نه، خو کنځلې کول ورته پکار نه دي. نو دغه د دغې مسلې مکمل حقیقت چې تاسو سره شریک کړو، د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.